یو سړی ټي وي ته ناست دی، یو سړی فلم ته ناست دی، یو سړی سندره اوري، یو سړی د جنۍ تصویر ګوري، پردۍ جنۍ، یو سړی لګړ فلمونه ګوري، یو سړی غلطې رابطې ساتي په نېټ باندې، او د دقې په دوران کې د ده نه څه ووتو، دا سړی به الله له څه جواب ورکوي؟ څه جواب به الله نه ورکوي؟ ځکه ما دا واقع بیان کړی دی، یو بیان په کې تاسو به اورېدلي مې کېدای شي. یو عالم دا واقع بیانوله د یو کس چې وایي ما پېژندو، وایي هغه راته خبره کوله د خپل یو کشر چې هغه کور کې مونږ کتو، نه و کمره کې هم نه و، په بورچګانه کې هم نه و، منډو کې هم نه و، مور ورته هم اواز کوه، هغه ورته هم اواز کوه، ځوان هلک راشه کوم ځای کې. نو بیا چا به دا ویلي چې باتروم کې به یې کېدای شي. نو چې کله باتروم له ورغلي وي د هغې دروازه بنده وه، دوی ورته ورټکولی دی، چغې ورته وایي فلاني راوځه راوځه، اواز نه راته ویرېدلي، دا ور یې مات کړی. وایي چې دا ور یې مات کړو نو هغه هلک دننه مړ پروت و. دا غټه خبره نه ده، دا غټه نه ده، دې نه غټه دا ده. وایي مړ پروت و او په موبایل کې ورته لغړ فلم چلېدو، او ده په هغه ټیم باندې د لاس هغه زنا کوله، د لاس هغه شهوت یې پوره کوه. نو لاس یې په عورت باندې و، دې حال باندې سړی مړ پروت و. وایي لاس یې په عورت باندې و او لګېدلی ورته په موبایل کې فلم و او پروت په باتروم کې و. اوس دا یو خاتمه ده. یو سړی به دا وایي نه نه په ما داسې حالت نه راځي، دا ته څه په تا داسې حالت نه راځي؟ ته چې را کومه ګناه کې تا ته څه پته دی چې دې منځ کې به ته مړ کېږي که نه مړ کېږي؟ یو سړی یو ګناه کې اخته دی او الله ترې ساه واخېستو، دی به الله له څه جواب ورکړي؟ که یو سړی د الله بندګي کوي او مړ شي، الله اکبر. نن سبا ډېر خلک په دې فیسبوک او یوټیوب او واټساپ کې د جنکو لغړ تصویران ګوري او فحش فلمونه ګوري، سندرې او ټنګ ټکور او د پردو زنانو تصویران، او هېڅ پروا یې نه وي. ذره برابر د ده زړه نه رپي چې ما یو حرام کار وکړو، ما الله ناراضه کړو، ما د الله بېادبي وکړه، د سره څه پروا یې نه وي. دقه شان دا موبایل ګوري ګوري، د شپې چې کله خوب پې ضرور شي بندې کړي، سهار له راپاڅېدلی نه وي، بیا یې رواني او په دې ګناهونو کې پروت وي. ورب الکعبه که څه پروا یي چې زما نه څه ګناه وشوه، یا ما پردې ښځې ته وکتو، یا ما فحش تصویران وکتو، یا دا زور به زما نه وځي. ځکه دا خبره یاده ساتئ، ګورئ دا درته ذکر کومه، ټول دې ته غوږ کولاو کوي. ته چې څه کوې داسې به تا سره کېږي. ته پردۍ زنانې ته ګورې که نه، ستا دې ته هم څوک ګوري. ته دا سوچ مه کوه چې برید تاوی را تاوی چې نه مونږه داسې او مونږه کته او مونږه بره، او زموږ زنانو ته څوک نشي کتی او زموږ زنانو ته څوک څه نشي ویلی. چې ته د چا د زنانه قدر نه کوې، ستا د هغې هم څوک قدر نه کوي. ځکه علما دا خبره بیانوي، وایي کوم سړی چې زنا وکړي په ده باندې قرض پاتې شو، او دا زنا که دی وایي چې زما په کور کې خو څوک جنۍ نشته چې څوک ورسره زنا وکړي، نو څنګه به دا قرض مانه خلک اخلي؟ وایي ستا د دې دیوال نه به دا قرض واخلي، ستا د دې کور د دیوال پورې به څوک چې دی ځان راکاږي، او دا به یو قسمه زنا ستا د دې کور سره وکړي، خو دا قرض به دنه اخلي، دا نه پاتې کېږي.